د مبارکې روژې د میاشتې هرکلی وکړئ. قدرمنو کورنیو، روژه یوازې یو میاشتنی وخت نه دی، بلکې د روح د لوړوالي، ایمان د تازه کولو او د ګناهونو د بخښنې ځانګړی فرصت دی. دا د الله جل جلاله له عظیمو رحمتونو څخه یوه ښکلې ډالۍ ده. روژه مو کورنۍ ته د دعا او عبادت په یوه ګډه لاره بدل کړئ. له خپلو ماشومانو سره د صبر او عبادت ارزښت شریک کړئ. خپلې کورنۍ ته ښکاره کړئ چې څنګه مو روژه له الله سره نږدې کوي. په اخلاص او مینې سره د روژې عبادت وکړئ. خپل زړه او ذهن د دعا او قرآن په تلاوت سره ښکلي کړئ. د روژې میاشت داسې ونیسئ لکه چې ممکن وروستی وي. د خپلو اعمالو په اخلاص او خپلو زړونو په صداقت سره روژه ونیسئ. نن یې نیت وکړئ او له خپلو کورنیو سره یې شریک کړئ.